صدقه تر ماشم د اخلاق په سر لیدي. د انساني حافظي ظرفیت څومره دی؟ نو د انساني حافظي ظرفیت 295 میلیونه جی بی دی. دا خبره په یو ډیر قیمتي کتاب کې ذکر شوې ده، د حافظي د تقویت اسباب او د کمزورتیا لاملونه په 22 نمبر صفحه باندې دا خبره ذکر کړې ده. د دې سره سره دا خبره هم ذهن کې یاد ساتل پکار دي د مزید فائدې لپاره چې دا انسان دی دا د الله پاک د قدرت یو عجیب نمونه ده. علي مرتضی رضی الله عنه بفرمایل وتزعم انك جسم صغير وفيك انت والعالم الاكبر. ته دا ګمان کې چې ستا وړوکی بدن دی، دا ټول عالم دا دنیا په تا کې را انغښتل شوې ده. الله پاک فرمایي سورة الذاريات کې وفي انفسكم افلا تبصرون. ستاسو په نفسونو کې ستاسو په بدنونو کې زما د قدرت لوی لوی نمونې دي. یقینا جدید طب دا خبره لیکلې ده چې د انسان ماغزه 100 میلیارد عصبي حجرې لري. په هر دقیقه کې 15 ملي لیتر وینه مغزو ته پمپیږي. انسان چې کوم اکسیجن حاصلوي 20% مغزو ته رسیږي. د یو عادي انسان د مغزو وزن د 1400 ګرامو څخه تر 1400 ګرامو پورې دی، چې 14 ملي لیتره د انسان د مغزو عرض یعنی پلنوالی دی، او 180 ملي لیتره طول یعنی اوږدوالی دی، او 93 ملي متره ارتفاع دی یعنی پورتوالی اوچتوالی. بیا د نارینه ماغزه د ښځینه په تناسب 10% زیات دی. زما محترمو ځینې ملګري دا شکایت کوي چې زما د حافظي ظرفیت کم دی. داسې نه ده. ما عرض وکړو چې د انساني حافظي ظرفیت د جدید طب په رڼا کې 295 میلیونه جی بي دی. د انسان دا ماغزه داسې یو عجیبه غوندې شی دی دا چې څومره ډېر استعمالې په مناسب استعمال سره، چې مثلا 4 ساعتو کې داسې یو 6 ساعته خوب ورسره کې، ضروري خوراک او اسکاک کې، ضروري ګرځېدل دا ورسره کې، او نور د مغزو نه کار اخلي هغومره دا مغزه تیزیږي. بیا هم که مثلا یو ملګری شکایت کوي چې زما حافظه کمزورې ده، نو یا الله یا حافظ یا حفیظ دا اسماء حسنا دي. هر مانځه نه بعد دي 11 کارتې وایي، مخکې وروسته درود شریف وایي، نو انشاءالله حافظه به یې قوي کېږي. بل درود شریف چې څوک کثرت سره وایي د حافظه الله پاک قوي کوي. د البرکات المکیه په مقدمه کې صاحب العلوم الوهبیه علامه محمد موسی خان روحانی البازی رحمه الله د ابو هريره رضی الله عنه دا روایت نقل کړي چې من خاف على نفسه النسيان فليكثر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. نشه چې حافظه کمزوري درود شریف ته ډیر وي، حافظه به الله جل شانه قوي کی. د دې نه غیر نفلی روجي چې څوک نیسي کم از کم په میاشت کې 3 روجي، نو هر روجه ستا په لسو باندې حساب د من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. داسې ده لکه ته چې ټوله میاشت روجي. دغه شانته د قرآن کریم تلاوت سره حافظه قوي کیږي، د مسواک په استعمالولو سره حافظه قوي کیږي، د شاتو د کلونجي سیادانه چې ورته وي الحبة السوداء ورته حدیث پاک کې وي، د دې په استعمال سره حافظه قوي کیږي. الله جل شانه دې زمونږ استاسو د ټولو حافظي قوي کی. او یو مهم سبب د اسباب د تقویت د حافظي نه ګوره د شپې د تهجد منځ دی، ځکه حدیث پاک کې راځي څوک چې د شپې د تهجد منځ کی نو فاصبح نشيطا طيب النفس، دا په سبا کې په داسې حالت کې چې تر و تازه به روح به خوشحالي، تر و تازه به روح به خوشحالي. او یو څوک چې څومره تر و تازه څومره روح خوشحالي هغه حافظه تیز کار